بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو نن موږ تاسو نن ورځ په خیر سره ټاپک چې بحث لاندې د ډاکټر صاحبانو فیکټورز افیکټډ آن ډرګز ابزورپشن. ډاکټر صاحبانو هغه فکټورونه چې د درملو په جذب باندې تاثیر کوي. دغه نو ډاکټر صاحبانو کوم فکټورونه دي چې کله انسان درمل خوري او په بدن کې د درملو په جذب باندې تاثیر کوي. راځي ډاکټر صاحبانو موږ تاسو نن هم دغه فکټورونو څخه یادونه کوو. اول ډاکټر صاحبانو اول فکټور سرفیس ایریا اویلیبل فار ابزورپشن. د دې خبرې هدف دا دی ډاکټر صاحبانو په بدن کې چې کله د درملو د جذب لپاره څومره ساحه ډیره اوسېږي هماغه اندازه درمل ډیر جذبېږي. څومره چې په بدن کې د درملو د جذب لپاره ساحه کمه وه په هماغه مقدار درمل هم په بدن کې کم جذبېږي. مثلا وړې کولمې د درملو د جذب لپاره تر ټولو بهترینه ساحه ده. نو ډاکټر صاحب ځکه چې وړې کولمې ډېر اوږد پراخوالی لري که تقریبا 6 نه 9 متره پورې اوږدوالی لري که نه، نو دې کولمې ډېر اوږد طول لري او ډېر زیات فولډونه لري. فولډونه که نه فولډ وړې کولمې ډېر زیات فولډونه لري او اوږدوالی ډېر زیات دی. نو ساحه ورته پراخه شوه که نه، سرفیس ایریا ډېره شوه که نه. سرفیس ایریا اویلیبل فار ابزورپشن. یعنې ډاکټر صاحبانو د خبرې هدف دا دی چې کله په بدن کې د درملو د جذب لپاره ساحه څومره پراخه وي ډېره وي هماغونه درمل ډېر جذبېږي. چې کوم څومره د درملو د جذب لپاره ساحه کمه شوه هماغونه د درمل په بدن کې په کم مقدار جذبېږي. مثلا تاسو ته ما وویل چې لویې کولمې بخښئ کوچني کولمې ډاکټر صاحب ډېرې اوږدې دي، نو د جذب لپاره ساحه هم ډېره ده دلته. نو چون درمل چې په وړو کولمو کې ډېر جذبېږي ولې په غټو کولمو کې بیا دومره نه جذبېږي ځکه هلته د جذب ساحه کمه ده که نه، ځکه اوږدوالی کم دی د هغوی نه. دویم ډاکټر صاحبانو کانټیکټ ټایم وذ ابزورپشن ایریا. چیرته چې په بدن کې درمل جذبېږي د جذب په ساحه کې، یعنی د جذب په ساحه کې د درملو د تماس وخت. مثلا یو دوا ډاکټر صاحبانو په وړو کولمو کې ډېر وخت لپاره پاتې کېږي، و کانټیکټ ټایم که نه تماس وخت. یعنی مثلا د وړو کولمو کې درمل ډېر وخت لپاره پاتې شي نو ډېر به جذب شي، که لږ وخت لپاره پاتې شي نو لږ به ورته جذب شي. مثلا وړې کولمو کې مثلا څنګه کم جذبېږي، کوم حالت به داسې چې کم جذب شي، کوم حالت به چې لږ جذب شي. مثلا اسهال په وخت کې په وړو کولمو کې درملو تماس د کولمو سره کمیږي ځکه انسان زر زر ټایلټ ته ځي که نه، نو دوا ته دومره وخت نشته دی چې وړو کولمو سره په تماس کې پاتې شي. ډېر وخت لپاره نه پاتې کېږي که نه، چې نه پاتې کېږي زر زر ځي نو درمل هم ورنه کم جذبېږي. مثلا په قبضیت کې که څوک درمل خوري نو قبضیت کې خو د درمل غایطه مواد ډېر مخکې نه ځي که نه، زر زر نه ځي. نو غایطه موادو کې د دوا د کولمو سره ډېر وخت لپاره په تماس کې پاتې کېږي نو بیا ورنه ډېره جذبوي. یعنې سال کې کمه جذبېږي، په قبضیت کې ډېره جذبېږي. نو ډاکټر صاحبانو کنټیکټ ټایم وذ ابزورپشن ایریا، یعنې د دې خبرې هدف دا شو چې د جذب په ساحه کې د درملو د تماس وخت څومره چې یو درمل په ساحه کې چېرته چې درمل جذبېږي په دغه ساحه کې یو درمل ډېر وخت لپاره پاتې شو نو ډېر به ورنه جذبېږي، او چې لږ وخت لپاره پاتې شو لږ به ورنه جذبېږي. مثلا په اسهال کې د لږ وخت لپاره پاتې کېږي لږ جذبېږي، قبضیت کې ډېر وخت لپاره پاتې کېږي ډېر به جذبېږي. دریم ډاکټر صاحبانو دریم فکټور blood flow to the site of administration. یعنی ډاکټر صاحبانو د تطبیق ساحه کې تطبیق ساحې ته د وینې جریان، د تطبیق ساحې ته د وینې جریان. مثلا ډاکټر صاحبانو درمل یو څوک پوستکي کې تطبیق کوي، سبکوټاني سے تطبیق کوي. نو ډاکټر صاحبانو دې سبکوټاني سے لارې کې چېرته اوس پوستکي کې د وینې جریان زیاتي نو ډېره به جذب شي. یا مثلا آی وي ډایرکټ زراک کې کوم نو دلته خو ډېره زیاته وینه راغلې نو دلته به ډېره زیاته جذب شي. مثلا زه یو څه نه ډایرکټ آی وي کوم نو دا خو ډایرکټ رګ ته لاړه که نه، اډمنسټریشن سایټ اپ اډمنسټریشن که نه، یعنې د تطبیق سایټ برخه. مثلا څوک آی وي کوي، څوک مسکولر کوي، څوک سبکوټانیوس کوي. مثلا یو ناروغ شاک ته تللی دی، ناروغ شاک ته لاړ، شاک ناروغ ته که ته چېرته دغه دوا شاک ته ناروغ ته دا دوا آی وي وکړي او یا روغ انسان ته وکړي هېڅ فرق پکې نشته، نو مکمل خبره خلاصه. دوا هر په شاک په حالت کې هم ښه جذبېږي
او هغه حالت کې چې نارمل دی هم ښه جذبېږي. خو ولې د شاک په ناروغ کې که چېرته موږ او تاسې سبکوټانیوس درمل ورکو دا بیا نه جذبېږي. ولې په شاک کې ډاکټر صاحبانو پوستکي ته د وینې جریان کمیږي که نه. شاک په ناروغۍ کې د وینې جریان پوستکي ته کم شو نو که ته اوس سبکوټانیوس کې نو دا دوا خو پیسې نه جذبېږي که نه. نو ځکه ډاکټر صاحبانو درېیم فاکټور دا مهم دی بلډ فلو ټو د سایټ اف اډمنسټریشن، یعنی د درملو د تطبیق ساحې ته د وینې جریان هغلته چې ته هغه ساحه هغلته چې ته درمل تطبیقوې که هلته د وینې جریان زیات نو درمل به ښه جذبېږي. هغلته چې ته درمل د تطبیقوي او هلته د وینې جریان صحیح نه اوسېږي نو درمل هم ښه نه جذبېږي. نو دا هغه فکټورونه شو چې په د درملو په ډرګس ابزاربشن باندې څه کوي افیکټډ کوي تاثیر کوي که نه. څلورم نمبر کې ډاکټر صاحب نو کنسنټریشن آف ډرګس د درملو غلظت. ډاکټر صاحبانو د تطبیق په ساحه کې که چېرته د درملو غلظت زیات و نو درمل به زیات جذبېږي، که د درملو غلظت کم و نو درمل به هم کم جذبېږي. مثلا ډېر درمل دې تطبیق کړه نو ډېر به جذب شي، که لږ دې تطبیق کړه نو لږ به جذب شي. دا نو ډاکټر صاحبانو څه شو کنسنټریشن آف ډرګس شو، غلظت د دواګانو شو. ډاکټر صاحب د درملو غلظت کنسنټریشن غلظت ته وایي. پنځم نمبر ډاکټر صاحب پنځم فاکټور ډاکټر صاحبانو لایپوپیلیسټي آف د ډرګس. لایپوپیلیسټي آف د ډرګس د دې خبرې هدف څه دی؟ څومره چې ډاکټر صاحبانو لایپو شحمیاتو ته وایي که نه، لایپوپیلیسټي معنا د شحمیاتو کې انحلالیت، یعنی څومره چې ډاکټر صاحبانو د دې خبرې هدف دا دی لایپوپیلیسټي آف د ډرګس چې څومره درمل په شحمیاتو کې منحل وي په هماغه مقدار ښه جذبېږي. څومره چې په شحمیاتو کې درمل ښه جذب نه وي هماغونه درمل په بدن کې کم جذبېږي. ځکه چې هره حجره حجروي غشا لري، سیل ممبران که نه، لایپوپیډ فاسفولیپیډ پکې دی، شحمي د حجروي دیوال چې د شحمیاتو نه جوړ شوی دی که نه. نو شحمیاتو کې چې دوا ښه منحل وي نو د شحمي چینل د لارې نه ډېره ښه تېرېږي. نو ځکه موږ وایو چې لایپوپیلیسټي آف د ډرګس یعنې هغه دواګانې چې شحمیات خوښوونکي دي یا ډاکټر صاحبانو په ترکیب کې ډېر زیات شحمیات دي، شحمیاتو کې انحلالي خاصیت لري، دغه درمل د شحمي چینل د لارې ډېر جذبېږي، یعنې دغه ښه جذبېږي په بدن کې. هغه دواګانې چې ډاکټر صاحبانو شحمیات په ترکیب کې نه لري یا شحمیات سره منحل کېږي نه، دغه درمل بیا ښه نه جذبېږي. او شپږم نمبر کې ډاکټر صاحبانو چارج آف د ډرګس. چارج آف د ډرګس ډاکټر صاحبانو یعنې د درملو ډاکټر صاحبانو چارج مهم دی موږ لپاره. مثلا یو دوا ده مثبت چارج لري، یو دوا ده نیگیټیو منفي چارج لري، یا مثلا یو دوا ده اسیدي خاصیت لري، یو دوا ده القلي خاصیت لري. نو که اوس دا اسیدي دوا زه په قلوي چې یو لارې نه ښه جذبېږي، مثلا یو دوا د اسیدي لارې ښه نه جذبېږي، د دې لارې قلوي ښه جذبېږي، نو که زه د اسیدي دوا د دې قلوي د لارې ورکم نو ډاکټر صاحبانو بیا د دې تا جذب صحیح نه دی. که یا زه د قلوي دوا راواخلم د اسیدي د لارې تطبیق کړم نو بیا دا هلته ښه نه جذبېږي. نو ډاکټر صاحبانو د دوا چارجونه مهم دي، دوا چارج پکې مهم دی ډاکټر صاحبانو. ځکه ډاکټر صاحبانو چې دواګانې مختلف چارجونه لري، درمل مثبت چارج لري، ډاکټر صاحب درمل منفي چارج لري. نو هغه درمل چې مثبت چارج لري دغه ډاکټر صاحب د منفي چارج لرونکي ایونونو څخه صحیح نه تېرېږي، او هغه درمل چې منفي چارجونه لري دا د مثبتو ایونونو څخه په صحیح ډول نشي تېرېدلی. نو ډاکټر صاحبانو تاسو ته پاتې برخه انشاءالله په یو بل لیکچر کې جوړېږي. خوښ، خوشحاله او آباد اوسئ.